چې په کومه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړو او جبرائیل جنت ته دننه ننایستو نو جنت کې رڼا شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جوړ د خدای دیدار دی. جبرائیل ورته وایي نه صبر کوه. وی دا څه دي؟ وی هغه مخامخ بالخانه کې ګورې؟ ویل او. ویل هغه جینۍ وخندل چې ته یې ولیدې نو د هغې د غاښونو رڼا په ټول جنت پرېوته نو ټول جنت یې رڼا کړو. وی دا څوک ده؟ وی ستا مطلب چې الله کومې هورې ورکوي دا د هغې خدمتګاره ده. وای اوس پوښتنه وشوه چې دا د جنت حورې به څنګه یي؟ الله ورته وایي نور به یې پخپله وګورئ چې راشئ ولا وکأنهن الیاقوت والمرجان. دا حورې به په رنګ او په صفایۍ کې د یاقوت او د مرجانو په شانې د یاقوت او د مرجانو په شان. دا بچا ته ملاویږي؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. په ګناه قادر شو، ګناه لاس له درغه او زړه کې د لراله چې د دې به خدای مانه تپوس کوي او تېروسته چې تېروسته شوې الله وایي چې په ګناه قادر شي او زما د یاره ګناه پرېږدي دې سړي ته به زه په قیامت کې اعلان وکړم چې 2 جنته مې ورکړه. انعام 2 جنت. دا به څنګه جنتونه وي؟ فیهما عینان تجریان. په دې جنتونو کې به بهترینې چشمې بهیږي. چې جنتیان به پکې څنګه ناست دي؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. د جنتیانو به تکیا والی وي. داس تکیا به والی وي په هغه فرشونو باندې چې د هغې سټ به د شنو ریخمو نه وي. او بیا وجن الجنتین دان. تکیا دیواله دا کیله خورم د کیلې بوټی به راوګد شي کیله به سپینه کړې ستا خولې ته رو او به چې د اکبر باچا لاټه لاس مخ وځوه په خوله کې واله. انار خورم انار به راوګد شي سپینې کړې دانې به خوله کې درته واچي تا به تکیا و. نوکران به څنګه وي د دې جنت؟ نوکران دلته خو نوکر هغه چې یا پوزه نه یا غوږ نه یا بونډۍ یا څه بلایي پې که نه هغه نوکران دي. نوکران وایي نوکران د جنت به داسې وحلوا اصاور من فضه. د جنت نوکران به داسې وي چې د زرو کنګڼې به په لاس کې وي. په جنت کې به سړي م کالي اچوي سړي. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. په هغه ښایسته لاسونو باندې به اوبه درته پیش کوي. خسته به څومره وي دا نوکران؟ اوس خو په ټول پاکستان کې وګوره چېرته ښایسته سړی وښایه شته؟ ښایسته سړی شته چېرته پاکستان کې؟ هر یو چې ګورې څوک بونډی دی څوک کنډی دی څوک څه شی دی ځان مانې ډېر جوړ کړی برش مرشې والی. او اوس مونږ هم ګیره میره ګمنځ کړي خو په ارام کښېنه ښایسته نه یي ملا صاحب
خسته به څومره یا نوکران الله وی خسته به دومره اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا خسته به دومره چې ورته وګورئ نو ته به وایې چې د ملغلرو نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیاویږي لګیا دی خسته به دا نوکران دومره لکه د ملغلرو نه تار وباسي په یو بل باندې ټپکیاوي خادمان د جنت به داسې په هفته کې به امام ترمذي لیکلي دي چې هفته کې به یو ځلې دغه لګي دا بازار لکه دا اختر چې راشي کنه کننګمبار کې میلاو لګي یا مینا بازار لګي یا کنه او د خزو دلته یو توبره اچي چې دې کې څه شي هیڅ کې بلاوم ده دلته یو داسې شی چولې پوه شوې بس هغه توبره ورته دام ته کمانه ده یعنی دې ته وګوره د درې غازي ټوپای دغه توبره چولی نو اریان بشي چې دې کې څه شی دی سمې وي په جنت کې با په هفته کې یو ورځ باب السوق فی الجنه بازار به په جنت کې لګي په هفته کې یو ورځ دا جنتیان به پکې ګرځي را ګرځي فوټوان به پکې خرڅېږي کسه خسته یو جنتی به فوټو راوچت کړي چې دا خو ډېر ښایسته دی فوراً به دا جنتي دا فوټو په شان شي ځکه چې جنت د غم ځای دی نه که نه خدای وایي چې دا ښایسته دی به ته داسې شه زما په دې خبره پوهېږي جنت د غم ځای نه دی چې مازدیګر ټیم شي الله به ورته وایي خوشحال شوی به یا الله څه کمی نشته هر څه ډېر الله به ورته وفرمایي یو کمی شته دی تیار شئ ملائکو ته به وایي زما او د دې جنتیانو منځ کې دا حجابونه لرې کوي دا الله او د ملائکو جنتیانو منځ کې حجاب به لرې شي چې لرې شي نو الله وایي وجوه یومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ډېر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري چې الله ته وګوري تمام اهل جنت به بېهوشه شي یا الله دا مزه لا چرته چې راپاسې وایي به یا الله دا جنتونه او اسم نه دي په کار نه حورې او نه غلمانان او نه څه خو دا مزه چې یو ځلې بیا وی الله به وایي ټیک ده تقسیم به وشي دې جنتي ته په میاشت کې یو ځل دیدار د خدای دې ته په هفته کې یو ځل دې ته په پلاني دی پلان یو جنتي به داسې پکې پیدا شي چې هغه ته هره د ورځې څو ځله خدای ته کتل یا الله پاغه کې مراوله یا الله د خپل حبیب په خاطر پاغه کې مراوله چې د ورځې څو ځله وکړه نو زما عزیزانو ټول مربا یو حسن سره تیروي چې هغه د الله ذات ته او ټول مربا یو حسن سره تیروي چې هغه جناب محمد رسول الله دی زما په خبره پوه شئ دې دو حسنونو ته ټوله زندگی وقف کړي ټوله زندگی په زړه کې داسې به وکړي چې نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو یہ سجدہ
अगर उनको रवा नहीं यूं सजदा कीजिए किस सर को खबर ना हो। दास सजदाओं का यार था कि सर तक इम पता होने लगे। 24 घंटे दिन तो तेरी ही तस्वर में गुजर जाती है और रात के ख्वाब में भी तू ही नजर आता। जमा पे खबर पे गई द सिंध हैदराबाद ना गौर दियो सड़े मात टेलीफोन की मात हुई मौलाना से भी फोटो रा वास्तवा मार जमा फोटो से क्या ख्वार चा मुला फोटो दे ना मुला गिरा भी हो वो इन्हें गाना देर में शौक दे माल देर दे ज़ख्वाक़ी मोबाइल देर में ख्वाक़ी माल जब तस्वर दिल में हो तस्वीर की हाजत नहीं जुल्फ के पाबंद को जंजीर की हाजत नहीं। पजड़ के लिए चाह तस्वर या तस्वीर जरूरत नहीं। ब्या पाइशक की वो और दो दरजी दी यो फिराक दे और यो विसाल दे। दा अल्लाह पाक पर दुनिया की मुंग तजान वाली न खई दा अल्लाह पाक से कमे राजी की मुंग दुनिया की वो खई हाँ दा आसमान हिजाबात लरी शी और वही चौगो रही दा दे अल्लाह से कमे राजी वाली न खई वाली ज़का कि दुनिया फानी ज़ेदे और अल्लाह बाकी ज़ात ते नो आगा खपल लिदले दरता आगा बाकी जिंदगी ता खोदली दी कि मा सरा बटोल उमर तेरे दिल तदा फन जे न दे फन बअल ताख ले बिया।